د خولې د بدبویۍ د منځه وړلو لپاره طریقه. که چیرې د خولې بدبویي لرئ او تاسو دا معلومه کړه چې خوله مو بد بوی لري، نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه بدبوی له منځه یوسئ. مخکې له دې چې د طریقه تاسو ته وښیم، یو وړه غوندې یادونه کوو، که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اول په دغه طریقه د لیمو په واسطه او د دې سره ځینې نورو شیانو د یو ځای کولو په واسطه یو محلول جوړیږي چې د دې محلول په واسطه تاسو کولی شئ د خولې بدبوی له منځه یوسئ. ځکه لیمو په خپل ځان کې ډېرې ګټې لري، تاسو کولی شئ د لیمو په مرسته د خولې بدبوی له منځه یوسئ. د لیمو د خولې د بدبویي د منځه وړلو لپاره دغه طریقه دغه محلول تاسو جوړ کړئ. د دې لپاره ځینې شیان تاسو ته ضرورت دی، هغه به تاسو راوړئ. د خولې د بدبویۍ ستونزه عامه ده، ډېر کسان پرې اخته دي او دا حالت دی چې د خبرو کولو یا ساه اخیستلو په وخت کې د سړي له خولې بدبوی راوځي او نور خلک یې محسوسوي. که چېرته مو له خولې څخه بدبوی ځي، نو بیا د لیمو په کارولو سره د دې بدبوی څخه ځان خلاصولی شئ. د دې لپاره چې دغه بوی له منځه یوسئ، نو دغه شیان تاسو راوړئ. یو لیمو راوړئ، ګبین یا شات چې ځینې خلک ورته اصل وایي دا هم راوړئ، دارچیني چې ځینې خلک ورته دالچیني وایي او په انګلیسي کې ورته سینامون پوډر وایي دا هم راوړئ، او نیمه پیاله تاودې اوبه راوړئ. په یو لوښي کې د نیمه پیاله تاودې اوبه واچوئ چې جوش شوي وي، بیا یو څه تاودې وي، سړې شوي خو یو څه تودوالی ولري. د دې سره یوه کشوغه دارچیني چې سینامون ورته وایي یا دالچیني ور واچوئ او یوه کشوغه ورسره د لیمو اوبه واچوئ. د دې سره یوه کشوغه شات، ګبین یا اصل چې ورته څوک بېلابېل نومونه اخلي، یوه کشوغه دا هم ورسره واچوئ. بیا یې ښه حل کړئ تر څو ښه محلول ترې جوړ شي. چې کله ښه حل شو، د حل کولو وروسته دغه باندې دا اوبه چې څومره شی جوړ شو دا به خولې ته واچوئ، غرغړی کړئ، توی کوئ یې. یعنې کله مو چې کوم وخت د خولې بدبوی درته پیدا کېږي، په دې محلول دا ډول محلول جوړوئ او غرغړه کوئ یې. انشاءالله د خولې بدبوی به مو له منځه لاړ شي. دې طریقه د خولې بدبویي له منځه وړلی شئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که خوښه مې وي لایک یې کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ.